السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. آمين. انشاءاللہ نن بسور اعراف آیت نمبر 132 وایو، یعنی 132. اللہ تعالیٰ دی وینا حق ادا کولو توفیق ما ترا کی، او اللہ دی مونږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوي کی، الله دی مونږ ته آسان کی، الله تعالیٰ دی مونږ شرح صدر او دا قرآن کریم زمونږ د زړونو بهار دی الله جوړ کی. داسې بهار چې د دنیا مسائل او مشکلات دا مونږ لپاره داسې نوي چې اډو حیثیت وینا. آمین ثم آمین. دا الله ډیر شکر ادا کوو، الحمدلله ثم الحمدلله چې الله کلام سره زمونږ تعلق ته، چې الله کلام سره خبرو سره تعلق وي، هغه واوري او وي، تلاوت کی، ترجمه کی، بیانو کی، مخکې شعر کی، نو دا د الله د نعمتونو نه ټول نه لوی نعمت او د تسلیانو نه ټول نه لوی تسلی ده. الله دې زمونږ مرګ او زمونږ حشر او الله تعالی دې قرآن کریم سره او د قرآن کریم د تعارف په بنیاد باندې وکي. الله دې موږ تاسو ټول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره قیامت کې گاونډیان کی. آمین ثم آمین. د موسی علیہ السلام د فرعون مقابله وشوي، او بیا به اخیری آیتونو کې الله د دې خبره وکړه چې کله به دې ته خوشحالي خیر خبر ورسېدو، نو دی به ویلې چې دا زمونږ خپل کمال دی، دا زمونږ د علم او زمونږ تکړه توب دی. او چې کله به څه تکلیف ورسېدو، نو بیا به ویلې چې د موسی علیہ السلام سپیره دی په مونږ باندې، دی چې راغلی دی نو دی مونږ ته داسې بددعاګانې کوي یا مونږ دپاره بدفالیانې دي، دی د وجې نه دا ټول مصیبتونه دي. نو تکلیفونه خو به دوی باندې راتلل. پنځه خاص کر ذکر شو، سبب السبب نور او مغه ذکر کیږي باقاعده د قرآن کریم په آیتونو کې، تاسو به هغه بیا واورئ. خو نورو تکلیفونو سره سره په دې باندې باقاعده قحط سالی راغله، میوې کمې کېدې، فصل به کم کېدو، ضرورتونه به نه پوره کېدل، مشکلات به لکه څنګه چې نن سبا پاکستان کې مشکلات دي. نو مونږه دا کله په حکومت باندې تپو او کله په بل دشمن باندې تپو، حالان کې په دې کې هر مسلمان په خپل ځای کې ملامت دی، ځکه چې مونږ د الله تعالی د عبادت هغه حق نه دی ادا کړی چې د هغې په بنیاد باندې مونږ ته تبه تسلي او اطمینان. دنیا کامیابي خو د الله په نیز باندې څه معنی لري نه، که لرلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که ماته د دنیا د ماشي د یو وزر برابر قیمت لرلی، نو ما به کافرو ته نه وی ورکړي، ځکه چې زما بدي شي. نو کم شی کم سړی یا کم قوم چې زما بدي شي، هغې ته زه هغه شی ولې ورکړم چې هغه قیمتي وي. دنیا قیمت نه لري، قیمت آخرت او د الله رضا ده. مسلمان دپاره سکون اطمینان دا یو ډېره غټه خبره ده. الله تعالی دې موږ ته را نصیب کی، د الله په رضا کې دې الله موږ ته را نصیب کی. آمین ثم آمین. خبره خو د موسی علیہ السلام او د فرعون د خو موږ دپاره خو هدایات دي، نو د هغې په مقابله کې تاسو ته هر آیت کې چې څه هدایت دي ما کوشش کړی دی. الله تعالی دې ما ته توفیق راکړي چې زه په دې کې موکړلی شم، او هر آیت کې د هغې هغه معنا او مقصد زه تاسو ته بیان کړلی شم. دا زما خواهش مي، کوشش مو وي، الله دې ما پکې کامیاب کی او الله تعالی دې تاسو دپاره فایدهمند کی. کله چې دوی باندې د تکلیفونه راتلل شروع شول او دوی په دې پوه شول چې دا د موسی علیہ السلام د وجې نه دي، او دا د دوی یو قسم یقین او هغه جوړه شوه عقیده چې دغه سړی دی چې موږ دپاره یا بددعاګانې کوي یا بدفلیانې نیسي او یا د دې وجې نه موږ ته تکلیفونه دي. نو دوی لاړل موسی علیہ السلام ته ډېره په واضحو خبرو په واضحو خبره سره چېرې موږ څه ته تنګئ،
سم چې ته کوي ایمان نه راوړو لکه مونږ پښتو کې چې کله سړی ته یو دعوت ورکوي یا داسې یو نافرمانه بچی وي یا داسې نافرمانه ښځه یا بل داسې سړی چې هغه کله انکار کوي نو بیا انکار په خولې کولی نه چې ها یې با انشا کوي خو چې کله هغه په سرکشي باندې راشي نو بیا ورکې جرأت پیدا کی شیطان بیا دغه جرأت د وجې نه د کفر اعلان وکړي نو دغه اعلان بیا د الله تعالی د عذابونو باعث جوړ شي همدا وجه ده چې بني اسرائیل اوسه پورې د الله تعالی په غضب کې دي داسې نه ده چې کنې هغوی سره د دنیا د نو نه د هغوی سکون نشته اطمینان یې نشته عزت یې نشته احترام یې نشته دې نه علاوه قیامت و آخرت یې نشته او د مونږ چې یو داسې د دې په مقابله کې دا ولي دا مونږ مؤمن دا ډېره ضروري خبره ده په ذهن کې کېنوئ دا مونږ هغه مؤمنان نه یو چې د دوی د کمزوریانو نه فایده واخلو مونږ هغه مؤمنان نه یو چې دوی الله تعالی مغضوب کړي دي او مونږ د خپل لاندې او اوچتو داسې او مونږ فایدې واخلو مونږ د دنیا مسخره کو مونږ د دنیا امامت وکړو مونږ هغه مؤمنان نه یو غلطي الڅ کې دلته د غلطي دا نه ده چې هغوی قابل دي هغوی تکړه دي ها دنیاوي لحاظ سره هم مونږ کمزور یو حالانکه دنیا خو الله تعالی مونږ ته مسخره کړې ده او اخروی لحاظ سره هم د الله وعدې مونږ سره دي خو الله وعدې خو الله دي چې ان کنتم مؤمنین کنه تاسو مؤمنان خو شئ الله نو دوی وویلې وقالو او دوی وویلې دوی وایي د فرعون قوم مهما څم چې ارڅه چې څنګه چې د موږ وختو کې چې وایي تاتینا راوړې ته راشې ته مونږ ته به په هغې سره وقالو دوی وایي مهما تاتینا به په څم چې ته راشي مونږ ته څم چې ته راوړې مونږ ته من آیتن د څه نشانې نه هر څه نشانه چې ته مونږ ته پیش کړي لتسحرنا چې ته مونږ باندې جادو وکې بها په هغې نشانې ذریعې سره فما نحنو بس نه یو مونږه لکه تا دپاره یعنې تا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي یعنې ای موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر او څنګه عجیبه خبره دی ورته وکړې چې هر څه چې کوي هر بدفعلي کوي موږ دپاره هر خیرې کوي هر عذاب راځي هر نشانه راوړي منو دي نه ایمان در باندې نه راوړو دا ډېر واضح اعلان دی د کفر او ډېره واضح خبره ده دقسې خبره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم شوې وه همدغه رنګې خبرې چې کله تاسو د قرآن دعوت رسوئ د الله عبادت دپاره خلک رابلئ تاسو به بعضې خلک داسې وګورئ چې هغه دې همدې حد ته راشي همدې ځای پورې راشي کله کله کور کې داسې نافرمانه بچی یا داسې نافرمانه بیبي یا داسې نور بالکل داسې په ضد باندې راشي نو چې کله اعلان د کفر وشي نو بیا د الله تعالی د عذاب دروازې راخلاصې شي الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي وقالو او وایي دوی مهما تاتینا څم چې ته راوړې په مونږ باندې به په هغې سره یا څنګه هم چې ته راشې په مونږه من آیتن د څه نشانې نه یا څنګه نشانه چې ته راوړې په مونږه پیښې کې په مونږه لتسحرنا دې دپاره چې ته جادو کې په مونږه بها په هغې سره فما نحنو بس نه یو مونږه لکه په تا باندې تا دپاره یعنې تا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي مونږه په تا ایمان نه راوړو